نن سبا په بونیر کې کتر چانه تاسو کې اولاد شي سو کم لاړ شي کاغه هر قسم خلق دی که هر پارټي سره داغه تعلق دی او تاسو ته راو کې چیرې خدمت کې سوق مخ کې دي او خدمت په بونیر کې چاو کو نو ار چا چې دی داغه په جواب باندې یو نوم دی چې مفتی فضل غفور صاحب مفتی فضل غفور صاحب داسې یو طریقه کار دی خلکو ته مخې ته غنا چې دا خلک وته حیران دي چې داسې زمون په ذهن کې ولې نه راتله او داسې یاد ساته دا یو قابل سړی نه خده ها چې په داسې حالاتو کې چې داسې آفت راشي مصیبت راشي چې په هغه کې ځان په کنټرول کې اوساتي او په هغه ټایم کې خپل او بهترینه فیصله کول نو دا مفتی فضل غفور صاحب په داسې وخت کې داسې فیصله وکړو داسې طریقې سره هغه کار روان کړی دی او داسې قسم لکه دا طلبای الته کې وغوښتل دا د سیاسي خلکو له دین از د کول پکار دي کتا سره دې ټایم کې د بونیر خلکو هغه سره خزياتې کړل دي او ټینه دی ور کړې پاس کړې نه دي خو هغه دا پسله کې رانه وستل هغه به جما په خلکو باندې سخت ده او ټونه او دغه سيزونه بګورو شل زره د مال او رانه کی خو دې ټایم دي ته ضرورت دی زبر دي خدمت کومه او روز نه ګوري شپه نه ګوري او زی او بل په علاقو کې هر علاقې ته ځان رسول دي زمون خو چې دلته چاله اختیار په لاسو کې ورشي او هغه ام پی ای شو یا مینه دا پارټي والا راغی په خپل علاقې کې موږ تاسو چې دا چا حکومتونه د کومه پارټي حکومتي نو چې کومه پارټي وسره مخالف ده یاد ساته دا مخالف پارټي داغه به محله ټوله خراب پرتی داغه د ټرانسفارمر لا باغه په خپل پیسې راټولي د وړو کې ناله وړه نه وړو کې کار چې کم دی هغه په خپل کوي هغه مخالف پارټي ولا بیا داغه کار هم نه کوي نو ولې دا کومه پارټي چې پاس شوی دا نو ولې دا ټول ټیکس چې کم دی دا غینه دا د حکومت ته د ام پی ای ته د مینه ته زی دا ټول تاسو نه پیسې چې دی لګي دا خو د عوام دغه ټیکسونو پیسې دي او په دې عوام لګي نو دا ول صرف د کوم پارټي پاس شوی واغي به لګي نو مفتی فضل غفور صاحب دیتا یو طریقہ کار او خو او دای وته وی چې ګوره کار سړی کوي ګنه نو هغه ارسنګ کولی شي نو هغه خلکو لا التکه واړه کاروبارونه رواني او خلک د سوال نه بچ کی چې زما د خلک شاته سوالونه کی چې موږ ته د روټي ضرورت ته موږ ته د دې کارونه واړه کارونو کې لګیا دي چې تنورونه کولاوي چاله ماشينونه ټیلرانو له ماشينونه ټیک کوي وای چې دې کې به ان شاء الله اوس په کورونو باندې کار شروع شي کورونه وته جوړي په مزه باندې او ان شاء الله چې دا په کومه طریقه باندې مفتی فضل غفور صاحب دا کار روان کړی دی کنه نو کال نیم پس به تاسو ان شاء الله ګوره چې دغه علاقې به دا څنګه چې وي دا غیره به ان شاء الله خپل آبادی شي او که په دغه علاقې کې چا سره روزګار نو ان شاء الله د مفتی فضل غفور صاحب د دې مهنتونو د وجه نه به ان شاء الله الته کې هر کس چې کوم دی هغه سره خپل وړو کې روزګاری وړو کې کار به وسره خلکو له چاره گاډي اخلي سوق به پروت خرڅي څوک به سبزي خرڅي څوک به د غنو شربت څوک په جیبي کې بیا د جیبي سيزونه پکې خرڅي نو دا قسمه کارونه غي ته شروع کړي نو دا د خلکو لپاره دینس د کول پکار دي او داسې مشر خپل داسې پکاري داسې مشر مقررول پکاري چې په داسې حالاتو کې هغه تاسو رکلک ولاړي او په داسې حالاتو کې هغه اون یریږي او هغه خپل مدد آپ لګیای نو سره دا وفاق د طرف نه مدد شته دي نو سره چې کوم دي صوبایي حکومت د طرف نه د مدد شته ټول لا تنظیمونه لګیا دي او هغه ټول هغه کې زو د چانوم ځکه نه اخلم چې ټول تنظیمونه لګیا دي او په دې کې بس تاسو ته یو دوه درې تنظیمونه مخه د کم چې وردا تنظیمونه تاسو او پیژنې د بونیر په دې سختو حالاتو کې ګوري اغینه دی راغلي د کراچي کم جی ډی سی چې دا نو دی یاد ساته که اوسه پورې چا د هغې گاډي لیدلي یا د هغې چا مدد لیدلي نو هغه بیا ما ته خامخا ووایه دا خلک به ګورې داسې په سخته کې تاله نه راځي دی صرف د نوم دپاره راځي نو داسې ډېر دي چې د هغې نومونه اوس ځکه واخلمه بیا په ډېرو خلکو باندې به هغه بدو لګي خو په داسې حالاتو کې ګورئ دغه خلک چې کوم دي نو دلته نه دي راغلی د دې تاسو معلومات وکړئ د دې تاسو بنیاد ولټوئ دا داسې خلکو سره په سخته کې ګورئ چرته هم نی ولاړ نو الله دې مفتی فضل غفور صاحب په ژوند کې
برکت واچي الله د دې سلی ولا په دې جان کې او په آخرت کې دی ولا هم الله د دې سلی ورکی چې د خپل خلکو سره دومره کلک ولاړ دی خو د بونیر خلکو ته به دا یو خبره خامخا کوم چې ګورې دا خو د مفتی صاحب ایر نه کوي هغې تاسو سره په بدل نه کوي خو تاسو به ګورې هم خپل پښتونولي او خپل مسلماني ښایي چې د مفتی صاحب دا ښه ګورې تاسو هیر نه کوي تاسو له دونه کاروبارونه حتی چې ستاسو د کورونو جوړولو ته هم هغه بډې والي د چا رکشه خرابه شوې ده رکشې ولا نوې اخلي هر قسمه کاروبار خراب شوی دی ستاسو د کاروبارونو دوباره د بحال کولو هغه په خپل سره غشتي وي دا به زه کومه د هر څه په خپل سره غشتي دي نو ګورې هغه ته بیا سپکو نه ګورې چېرته او په سختو حالاتو کې ګورې چې په هغه باندې راشي او د هغه تاسو د ضرورت راشي نو ګورې په داسې وخت کې بیا هیر نه کوې